بسم الله الرحمن الرحیم. راځو ویو ته. ویو کې آپشن لرو اپلای ټو فولډرز غیر فعال دی. څه کار کوي دا؟ د ځنه به وزو کلوز به کړو وسو سی ډرایو ته یا مثلا ډي ډرایو ته تاسو راځي. د ډرایو دغه ډرایو فولډر نه څه رقم دي؟ د لیست په شکل دي، کوچنی دي کنه. راځو ویو ته سایز څنګه کوم؟ لارج انتخابو. د کوم ډرایو فولډر نه مونږه لارج کړل؟ د سی. غواړم په ټولو ډرایو تطبیق شي. د ټولو ډرایو فولډر نه څنګه شي؟ سایز غټ شي. بیا مستقیم لمدې ځنه ورشي فولډر اپشن ته. دلته اپشن چینج فولډر ان سرچ اپشن ویو دلته اپلای فولډر څنګه شو؟ فعال شو. کلیک به وکړئ. یس اوکې. سی ډرایو ما فایل نه غټ کړل، خو کله مې چې اپلای ورته ویل اوس راشي ای ډرایو ته د فولډر نه غټ شي، ډي ډرایو ته دغه فولډر نه هم غټي. صحیح شو؟ او که غواړئ بیرته مثلا تغییر راولئ، غواړئ څنګه یې کوئ؟ ورته هم د لیست په شکل شي. خو کله چې ډي ډرایو ته راځو دا لیست په شکل شوي نه. نو که غواړئ چې په ټولو تطبیق شي بیا څه کوئ؟ بیا راځئ اپشن چینج فولډر ویو هلته په څه شي کلیک کوئ؟ اپلای ټو فولډر. دا څه کوي؟ سایزونه یې چینجوي. ریسیټ بیرته اول حالت ته راولي چې هر څومره اول سایز و اول سایز ته ورګرځي. بل اپشن لرو always show icons never thumbnails. څه کار کوي دا؟ دلته یو فولډر لرم، عکسونه دي پکې، نیو فولډر. کله چې دا راخلاصوم عکسونه ښکاري تاسو ته، بغیر له دې چې زه عکس راخلاص کړم، له لرې نه ښکاري درته. نو که غواړئ چې دا ښکاره نه شي، برسېره پرې یو پرده راشي، دلته یو اپشن لرو، ویو ته راشئ، always فعاله کوئ، اپلای ورته وایي، وروسته له دې په عکسو باندې یو صفحه راځي، تمنیل راځي چې بیا تاسو عکس نه وینئ، تر هغو چې عکس راخلاص نه کړئ. څه خلاص شو په دې؟ یو دا. بل مثال دې ذکر ته کار کوم. مثال دغه فایل په څه کې جوړ دی؟ ورډ فایل کې. ښکاري که نه آیکن یې؟ دغه آیکن یې تمنیل دی. زه بل ورډ راخلاصوم. د ورډ کې یو شی لیکم او غواړم ثبت یې کړم. معلومات مې ولیکل، کنټرول ایس ثبتوم یې. براوز کوم ځای کې ثبتوم؟ ډیسکټاپ صفحې پر مخ. نوم یې معلوم دی. خو یو کار کوم، سیف تمنیل فعالومه. صحیح دی؟ دلته اپشن لرو څه په نامه؟ سیف تمنیل. دا فعاله کوي، ورته وایي سیف. اوس راشئ وګورئ څه شا فایل؟ دا فایل دی، وینئ؟ د ګډوډ نوم یې چې و. اوس منظم تمنیل ښکاري، یعنې هغه د ورډ آیکن ښکاري. خو که چېرې تاسو راشئ فولډر اپشن ته، ښه چی شي ته راشئ، فولډر اپشن را خلاص کړئ، دلته راشئ ویو، اوس ورته وایي چې always show غیر فعاله کوي چې تاسو ته یې ونه ښیي. اوس ورته یې وکړي. اوس چې کله راشي د ورډ فایل وینئ، د ورډ ډبلیو او هغه رنګ یې نشته. اوس له دې ځای نه موږ نه پوهېږو چې دا د کوم پروګرام مربوط فایل دی. دې ته تمنیل وایي. پوه شوئ په دې باندې؟ او بل اپشن څه شی لرو؟ بیا راځو فولډر اپشن. بل اپشن دی always show مینو. په کنټرول پانل شکل را خلاصوي، دلته مینو لرو، فایل، ایډیټ، ویو، ټولز، دلته مینو وایي. که دا غیر فعاله کړئ وروسته هغه اپشنونه تاسو ته نه ښکاره کوي. ډسپلی فایل آیکن آن تمنیل. که چېرې تاسو مثال یو فولډر را خلاص کړئ چې هغې کې ویډیوګانې وي، زه به یو فولډر را خلاص کړم، دې کې ویډیوګانې شته که نه؟ او بل دغه د هر ویډیو په څنګ کې د ویل سی هغه دی آیکن دی، ښکاري درته د زیړ نه. دا معنا ورکوي که زه دا فولډر را خلاص کړم کوم پلیئر کې را خلاصېږي؟ ویل سی کې را خلاصېږي. که غواړئ چې وروسته دا تمنیل یا دا آیکنونه ښکاره نه شي، ډسپلی فایل آیکن هم تمنیل غیر فعاله کوي اپلای. بیا وروسته له ویډیوګانو سره شی نه ښکاري، تمنیل یا سمبول یا آیکن یې نه ښکاري. ډسپلی فایل سایز انفارمیشن ان فولډر ټپس. که چېرې غواړئ د یو فایل یا فولډر سایز معلوم کړئ، څه کوئ؟ پوینټر پرېږدئ، مستقیم درته وایي سایز یې څومره دی؟ 6.5 کې وي. مثلا دا فولډر وایم چې د فولډر سایز څومره دی؟ 144 کې وي. سایز یې ښکاري؟ که دا اپشن غیر فعاله کوي اپلای ورته. اوس غواړم چې د فولډر سایز باندې پوه شم، فقط درته تاریخ یې ښکاروي اما سایز یې نه ښکاروي. بل اپشن لرو ډونټ شو هایډن فایل او بل هایډن. دا یو اپشن دلته دی ډسپلی د فول پات ان د ټایټل بار. دا به کلاسیک دیمز کې کار کیږي، مهم نه دی ډېر. ډونټ شو هایډن فایلز او شو هایډن فایلز که چېرې کلک وکړئ تاسو ته هغه فولډرونه ښیي چې پټ شوي وي، هایډ وي. اول مخکې دی چې تاسو
فولډر نه را پیدا کړي اول باید هاید کو صحیح دی یو فولډر لرو د نیو فولډر په نامه دې کې عکسونه دي غواړم دا فولډر هاید کم څوک یې ونه ویني سره کومه هایډوي فولډر باندې ښای کلیک پراپرټیز ته راځي عدالت آپشن دی چې شي په دې کلیک وکړئ اپلای وکړئ دا فولډر څنګه شو هاید که چیرې همداسې فولډرونه مو هاید کړي څنګه یې را پیدا کوئ بیرته کنټرول پنل فولډر آپشن او دلته ورته وایي چې شو هاید فایل اپلای اوکې او شکل راشي وګورئ فولډر په خیره شکل را پیدا شوی دی صحیح دی اما که چیرې تاسو لاړ شئ د آپشن بیرته غیر فعال کړئ ډون شو یې کړئ دا فولډر بیرته څنګه کیږي بیرته ورکیږي ښایي د دې په خاطر چې ورک نشي په خپل ځای پاتې شي بیا ښایي کلیک پراپرټیز دلته د آپشن څنګه کوئ غیر فعال کوئ اپلای اوکې ورته وایه بیرته د فایل څنګه کیږي فولډر خپل ځای ته راځي نور نه هایډیږي اوس که ورشئ چې هغه آپشن غیر فعاله هم کوي زه راځم دا ورته وایم ډون شو او چې کله راشو فولډر هایډ شوی په خپل ځای پاتې سرخلاص شو په دې باندې هایډ ایمټي ډرایوز هایډ ایمټي ډرایوز دا معنا بعضې وخت موږ خالي چپ لیډر له کمپیوټر سره وصلوو صحیح دی نه ښکاره کوي ځکه دلته آپشن څنګه دی ورته هایډ دی که دا غیر فعاله کوي بیا وروسته خالي چپ لیډر چې کمپیوټر سره وصلوي هغه درته ښکاره کوي ډېر مهم نه دی هایډ ایکسټنشن فار نون فایل ټایپس ایکسټنشن ما تاسو ته ویلی و چې هر پروګرام له ځانه څه شی لري ایکسټنشن یا مخفف لري لکه دغه پروګرام ډیو سی ایکس ایکس ال اس ایکس دا فایل څه شی دی پی ډی اف د ټولو فولډرو ښکاري وینئ د ټولو فایلو خو که غواړئ چې وروسته دې ښکاره نه شي هایډ ایکسټنشن اپلای اوکې وروسته له دې هیڅ فایل سره څه شی نه ښکاري ایکسټنشن نه ښکاري سرخلاص شو په دې باندې او بل آپشن یو دلته یو آپشن مهم دی دا هم درته وایم بیا به بس دغه آخري آپشن دی hide protect operating system files دا آپشن مهم دی ښه اکثریت تاسو هم داسې باید شوي وي او شوي هم دي چې فلاش کې فایلونه واچوئ ښه ډېر چې کله وایرس ووهي فلاش کمپیوټر ته اچوئ هېڅ هم پکې نه ښکاري صحیح دی دلته ښکاري ګورئ مثلا داسې کې فلاش ښکاري چې ډک دی یا تا کله کله سور وي بیخي که نه 10 جی بي 20 جی بي فایلونه دي وي خو کله چې داخل د فلاش ته ورځي هېڅ هم نه ښکاري دا د همدې ځای نه کېږي یو به داسې کوئ چې تاسې به شو هایډن فایل کوئ دوهم به دغه طولاني آپشن وینئ هایډ پروټیکټ اپریټنګ سیسټم فایل دا به غیر فعاله کوي یس به ورته وایي اپلای هر څومره فایلونه چې تاسو مثلا وایرس هایډ کړي وي ټول بیرته څنګه کېږي را پیدا کېږي بیا به تاسې ورشئ خپل فلاش یا فایل به راخلاص کړئ هغه څومره فولډرونه چې هایډ شوي وي ټول را پیدا کېږي بیرته سرخلاص شو هغه ولې داسې کېږي ځکه چې وایرس یې هایډ کوي بیا دا آپشنونه پاسته کولی شي بیرته پیدا دا پکې مهم دی فولډر آپشن کې هم دومره کفایت کوي نور ډېر آپشن لري دا آپشن بیا په خیر په تفصیل سره په ډي آی ټي کې که ژوندي وایي به یې وایي صحیح دی دا و بل آپشن بل آپشن وایي دلته سپیچ ریکګنیشن speech recognition وایي configure how speech recognition works on your computer دا آپشن څه کوي دا که چېرې تاسو فعاله کوئ وروسته له دې کمپیوټر ته خبرې کوئ کمپیوټر ستاسو کار مخته وړي صحیح دی په خبرو هغه که ډېر لاټ وایه څه نه هېڅ حوصله نه وي چې تاسو له ماوس نه کار واخلئ بیا غږېږئ ورته صحیح دی اول start speech recognition کلیک وکړئ هغه پروسه یې ما مخته وړې ده ښه یو څو آپشن راځي فقط څه ورته وایه next ټول next دی هیڅ آپشن نه وای نه لري بیا چې کله فینش شو داسې یو آپشن مخته راځي سیټ اپ مایکروفون دلته خپل مایک چک کوئ دا آپشن راځي مخې ته ښه دلته به ورته وایي شئ next بیا به وایي next دلته یو څو دقیقې خبرې وکړئ چې دا مایک چک شي کار کوي نه کوي next فعاله شو next ورته وایي بیا next دغه مرحله راځي صحیح دی په دې اول آپشن چې کلیک کوئ ټیکسټ سپیچ ټوټوریال څه معنا په دې کې کلیک وکړو دغه د خبرو کولو څنګه ورته وغږېږئ څنګه دا کار کوي دا ټول درته تشریح کوي کور کې کار کوي ورته کښېنئ چې تشریح یې کړي ښه ټولې پروسې یې ښودلي اوس که زه کلیک وکړم وخت نیسي دلته په ترتیب یې تشریح کوي او بل دلته موږ په انګلیش خبرې کوو دا کار کوي په پښتو دري کار نه کوي صحیح دی په انګلیسي به ورته خبره کوي بالاخره هماغه کار کوي خو د موږ انګلیسي او امریکن او برټش فرق کوي صحیح دی نو اکثریت د موږ له تلفظ سره مشکل لري
موږ ورته تلفظ کوو دا هیڅ نه پوهېږي بیا دې په خاطر چې د خپلې خبرې د آپشن ورسره عادت کوي یا له خبرو سره یې آشنا کوي بیا تاسې دا څوم آپشن څلورم آپشن یا دلته train your computer to better understand you صحیح دی دا به ورته فعاله کوي next به ورته وایي متن درته راځي لولئ The computer is learning the sound of my voice as I speak. This will help the computer better recognize what I say. انتظار کې د تشخیص کې کنه شو بیا یې لولئ خو بل اخره دغه ټریننګ پروګرس باید څنګه شي تر اخره ورسیږي ستاسو خبر باندې ښه د بلد شي تلفظ ښه د ذهن ته ورشي وروسته له دې چې هره خبر ورته کوي به ډېر زر تشخیصوي کار درته کوي څه رقم غلمغال باید نه وي محیط باید ډېر آرام وي ځکه دا بیا نشي اخیستی غږ نشي اخیستی صحیح دی دا اوس آف دی په دې بټن به کلیک وکړئ د کړکۍ سره پورې کړئ ښه open notepad open notepad win word MS Paint MS Paint ايش يو بل كارتوك دا دې مونږ په انګلیسي چیرې پیږي ګورئ ورته داسې خبرې کوي ټایپوي یم ښه داسې دایرې آف کړو This is my computer. Fish. Fish. Dish. Wash. Close notepad. Close notepad. دا اوس په قبلو ما تاسو غوږ ونیسئ وغږېږئ close notepad close it don't save پوه نه شو سیف شو close it close it don't save don't save don't save save cancel شو بیا تاسو در سره کار کوي don't save تاسو ناشنا غږونه چې اوري دا ورخطا کېږي دا بیا کار کوي در سره صحیح دی دته وایي سپیچ ریکګنیشن